د غټو کوتکونو والا ښځې چې ډېر شوق ورته راځي چې ترڅو یې د خپل خاوند کوتک غټ اوسېږي څنګه په دې طریقه غټ کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې کوتک د هغو ښځو چې ډېر غټ یا اوږد یا ډبل کوتک خوښیږي څنګه ورته برابر کړو. د اکثره خلکو یا نارینهو په جنسي آله کې ډېر کمزوروالی وي، یعنې د جسمي آله یې دومره وړه وي چې ښځه ورڅخه پوره خوند نشي اخیستلی. د ښځو دوه رنګه یا دوه ډوله مزاج وي. هغه لومړی یو مزاج داسې لري چې هغه د وړوکي ذکر سره زر انزال کېږي او خوند هم اخیستلی شي. ځینې اکثره بیا به داسې ښځې وي چې د غټ ذکر څخه ډېر خوند اخیستلی شي، خو د هغوی په قسمت بیا ورځ بوکوي او یا خرابه وي. د دې لپاره چې وغواړي چې هغه مېرمنې چې خپل ذکرونه غټ کړي ورته د خاوندانو یا هم هغه خاوندان چې خپل ذکر یا جنسي آلې وړې وي څنګه کولی شي په یوې وړې طریقې سره غټ او اوږده کړي. لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي وي چې هر څوک د دې باره کې سوچ کوي چې څنګه مېرمنې ته خوشحالي ور په برخه کړم او څنګه خپل ځان او مېرمن یو ځای انزال کړو. د دې راز په څو خبرو کې دی، خو لومړی د دې ویډیو تر اخره راسره اوسئ ترڅو په دې مطلب ځان ښه پوه کړئ. کولی شئ په هفته کې 2 ځله بلیډ استعمال کړئ. د بلیډ استعمال ګټه او فایده دا ده چې هر انسان چې کله بلیډ یا پاکي استعمالوي په هفته کې 2 ځله د انسان بدن ته چې هغه ځای ته چې انرژي ورځي، د دې پر ځای چې ویښتان یا نور دغسې بې ځایه لاړې شي ذکر ته یا جنسي آلې ته ځي. یعنې که تاسو چېرته اورېدلي وي چې د انسان ویښتان چې په سر باندې ډېر غټ وي نو مخ یې ډېر وړوکی وي، همداراز دا شی هم کېږي چې کله د انسان په بدن باندې ویښتان رازیات شي او د ذکر چارې ګرده چې کله ویښتان رازیات شي او دوی تر هفتو او تر میاشتو پرېږدي، دا د دې لامل کېږي چې د بدن د جنسي آلې هغه ټوله انرژي دغه ویښتان په خپله وخوري. که غواړئ چې تاسو په هفته کې خپل په 2 هفتو کې یا په 1 هفته کې 2 ځله تاسو خپل ذکر بلیډ سره صفا او پاک کړئ، یعنې پاکي سره پاک کړئ، نو ستاسو په ذکر کې به تغییر راشي. کله مو چې تاسو خپل ذکر پاکوو د ویښتانو څخه مو سپینوو، نو له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې په تیلو سره یې غوړ کړئ، ځکه کېدای شي ستاسو بدن وینې شوی یا زخمي شوی هم وي، او دغه تیل چې کله تاسو دغه ځای ته ورکوئ، یعنې چې کوم ځای نه ویښتان لرې شوي وي او تاسو تیل هغه ځای ته ورکړئ، نو دا ویښتان دننه بدن ته جذب کېږي او په انرژي تبدیلېږي. دغه راز تاسو په بدن کې انرژي نوره هم زیاتېږي او ذکر مو هم ورسره غټېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.